बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ज़ेम इंजीनियर मोहम्मद नबी द सेवल 3D क्लास 4 सर हाजिरियम د ټول نه اول خو بزه تاسو ته دا وایم چې شاته درې کلاسونه شي صحیح ده او دا زموږ سره د سلورم کلاس مونږه په بیسیک سیټینګ باندې باس کړو د اټوکیټ پاغه باندې به ان شاء الله تاسو په شی د خیره وس راځم مین سیټینګ لا د سیول 3D چې مونږ له بده کې کم ځای پیجندل پکار دي د ټول نه اول خو بزرا شمه دی هوم ټیپ تا صحیح ده هوم ټیپ ته زرا لم کنه پدې کې دا مختلف کمانډز دي کنه دا ګروپس دي نو دا خو ډیر زیاته اهم مینو ده موږ به ټول کار د خیر ان شاء الله پدې کې کوو د ټول نه اولنې خبره پدې کې د کنه ټول سپیس پدې باندې ځان پوها کول دي ها په ټول سپیس باندې ځان پوها کول دي ثابت سیول 3D چې دی نو هغه د ټول سپیس سره سره هغه د دې سره ټچ دی یعنی د دې نه بغیر مونږ مخکې تللی نشو صحیح ده مکمل سیټ اپ چې دی نو هغه په ټول سپیس کې کړی دی صحیح ده کنه نو دا زموږ سره ټول سپیس ته کده چې دغه زموږ سره آفي دی به مونږ پیدا کوو څنګه مونږ به هوم ټیپ ته راځو څنګه چې تاسو په دې زومینګ کې وکړو دا هوم ټیپ دی په دې هوم ټیپ کې دې ته وګوره دا څه دی دا ټول سپیس دی ها په دې کلیک وکړه کلیک چې دی وکړو نو ټول سپیس زموږ سره شو اوپن شو صحیح ده کنه دا وګوره دې ته موږ سوایو ټول سپیس ها دا بزر اولم او دلته وای کیدم لیفت طرف ته وای کید په دې کې د ټول نه اولنې خبره هو تاسو ته ځان په دې خبره په اکول بکاج دلته لیکل دی ډراینګ 1 مطلب دا چې دا ډرینګ سیو نه دی ډرینګ په سنوم باندې سره سیو نه دی نو خبره دا چې ټول ناول راشي او دا ډرینګ سیو کی ها موږ براشو دا سیول 3D 4th کلاس کې بدا کلاس 4th بوته ولیکو دا به موږ په دې فایل باندې سکو سیو کو ټیک شو کنه کله چې موږ دې ته کلاس 4th ولیکو کنه دلته چینج شو دلته چینج شي اوس چې مونږ کم کار کوو نو مونږ ته پته چې هغه د مخکې نه اتوماتیک سیو کیږي بس کې لکه څنګه چې په اپشن کمانډ کې تاسو هغه اټو سیو لیدل وکنه نو زموږ سره سره کلاس 4 اولنې خبره به د سره اله د پوینټ په حواله سره ده ها نو پوینټ په مونږ څنګه پیژنو پوینټ څه ته وایي لګا پوینټ د نس سره تعلق ساتي او دا پوینټ یی ده نو پوینټ چې ده کنه دا د ټوټل سټیشن پوینټ هم کې دی شي د جی پی ایس هم کې دی شي صحیح ده د جی آی ایس هم کې دی شي خپل لوکل چې کوم پوینټ ته هم کې دی شي کوارډینیټ دی کنه کوم کوارډینیټ چې دې زموږ سره هغه ته موږ سوایو پوینټ هغه کوارډینیټ کاونټ کیږي د کم ځای نه په دې باندې موږ خبره کړې و لکه دا زموږ سره ګریډ لاینز دی نو دلته کې زموږ سره دا یو سی اس په دې ځای باندې ما اف کړو کنه په یو سی کمانډ باندې په تیر کلاس کې موږ کړو دا به خپل اوریجنل ځای ته بوزم دا زموږ سره یو سی اس دی مطلب سو ما تاسو ته هغه کې درکړو چې ځکه چې ته کې 0.0 باندې یو پوینټ لګوم نو دا یو سی اس زموږ سره سره 0 دی یعنی پوینټ چې بل حسابي کنه د دې څنګه فار ایگزامپل زلته کې یو پوینټ لګوم او سرکل باندې او هغه ته چې پوینټ زموږ سره د 10.10 دی 10.10 نو مطلب څه شو دا خبره چې دا پوینټ زموږ سره کم ځای کې دی دا دلته کې صحیح ده کنه دا د اوریجن پوینټ نه په 10 فاصله کې دا پوینټ چې دی پروت دی دا سنټر دی نو دا کوارډینیټ شو نو کوارډینیټ ټول سیټینګ چې دی هغه بدل دی د پوینټ نه کیږي دا پوینټ په دې ټول سپیس کې دلته هم نه خو مونږ وګورو نو په دې هوم ټیپ کې دا پوینټ دلته هم دی پس کې په کریټ ګراوند ډیټا کې ګراوند ډیټا چې موږ کله جوړو کنه پای کوم دا درې خبرې راکړې دي صحیح ده دا ګراوند ډیټا را صحیح ده کنه نو زموږ سره په اولنې څه ده پوینټ ته پوینټ ټولز سو خو یې موږ دلته هم پراته دي کنه مسلینیس پوینټ انټرسیکشن الاینمنت سرفیس سلوپ انټرپولیټ صحیح ده کنه کریټ پوینټ ګروپ دا ټول خبرې کوګو پوینټ نو سجل وکاو مونږ لا څه پکار دي چې ځان په پوکو مونږ له دا پوینټ
creation tools کولاوال غواړي point creation tools دا زموږ سره کولاو شو create point یو وینډو کولاو شو ښه دې ته اولنی ته اصلي کړی دی miscellaneous manual صحیح وته دې کړی لګ به زوم کما صحیح دې کړی miscellaneous manual په دې باندې کلیک وکړه کنه په دې کې دنه دا خبرې دي manual geodetic resection station upset object automatic a long line curve دا ټول خبرې ودی کې دي نو ورپسې دا موږ سره دا intersection دی direction دی نو په direction over direction distance over distance direction over distance او direction over perpendicular دا ټول خبرې ودی کې موجود دي او دا به څه دی دا دې ته وګوره دا alignment دی دا اوس به دې کې د خپل وکنه لکه موږ څنګه دلته کلیک نو دا به دې مینو کې دلته هم پراته دي او دغه ځای کې هم دا خبرې سدي نو دا create point window یوازې په هوم ټیب په ټول سپیس کې دلته نه راځي دلته به زرا کلیک کوم نو create پای کولاو شو صحیح ده او دلته کې وګوره point کولاو شو کنه کدا create point window زه دلته کې دې له کمانډ ورکم چې create point نو دلته کې خو کزه سی پی موري کما create په ګوري کما نو دلته کې غزه به را ګرځم کنه نو دا به پیدا نه کم create point اوس وګوره راغه کرانه لکه به د زوم کما کدا خبره زما یاد و خو جو زبو د صحیح سپیل ولي کما راځي به نو create point باندې انټر کدا پوینټ څنګه انټر راغه کرانه وګوره create point چې ما انټر کو دی راغه نو څو طریقې شوي کمان هم create point ته دلته کې دا خبر یاد ساتي چې سپیس پنه ورکو create point ما ولې سپیس مې ورنکو create point دا شان دلته کې هم create point دا شان دلته کې هم صحیح شو تدریو زګون موږ دا پوینټ چې دې کولاو کو خاصه انت وس موږ له سپا کار دي موږ له دا په کار دي چې بده پوینټ باندې رائټ کلیک وکړو ټول نو نه خبره برازي هم دلته کې دا خو چې کله زنه نه پوینټ جوړو مونږ دا به یوز کوم خو زما چې په ټوټل سټیشن پوینټونو سره نو سیول جوړي هوته کار کولای نشي صحیح ده کنه نو طالب کار دي چې لینډ سروې باندې پورو بور ته د حاصلې ښه د ګوګل میپ نوم کوارډینیټ راغسته کیږي او ماشين نه هم دي خپل کوارډینیټ هم دي صحیح ده نو په کوارډینیټ سیستم باندې طالب په کار ده ښه بغیر د دینه دا چې د مخکې د تل نشي سیول 3 دی بغیر غوړې دا ټوټل سټیشن د پوینټ نه بغیر ته کولای شي نه خجی دلته کې سری کړی دی دا به زره لګرازوم کم امپورټ پوینټس سا امپورټ پوینټس تاسو سره به خامخا پوینټونه یې هغه به موږ دلته کې سکو امپورټ کوو بس صحیح ده کنه صحیح شو کنه امپورټ پوینټ کله چې ما په امپورټ پوینټ باندې کلیک کوم دلته ګور ځان پوهه ها ځان په سم پوهه په دې وینډو باندې دا دونه ایزی وینډو نه چې دلته به زرا شم دا به سلیکټ کوم لال بشم خپل کلاس په شروع کوم نه خو ته وګوره صحیح دی کړی دی امپورټ پوینټ اولنۍ خبره سری کې سلیکټ فایل نو څنګه سلیکټ فایل خو زه بهشکه چې فایل به زرا وړم دلته مې کلیک کو نو ګورې خبرې د اوس نور هم وکې دی دا ځګره زوم کا فایل اف ټایپ د دې فایل قسم بسې دا کولاو کا دلته زموږ سره څو د کم فایل نشي دی هغه سپورټ کوي دی لیکلي دی ښا نو زیات یوز پکې د ټیکسټ او د سی اس وی چې دی نه د ایکسل نه راغلی ښا دا پوینټو یعنی دا به تا په ایکسل کې تیار کړي په کاما ډیلیمیټډ یا په ټیب باندې یا په سپیس باندې خو زه به راشم ټیکسټ صحیح ده کنه دلته الریډي ټیکسټ سلیکټ هم دی ها زما تاسو سره چې په کم ځای کې پوینټونه پراته بس دا غږ دی ته لوډ کا دا تاسو ته واتس اپ کول هم شمه پوینټ پرکټس ته زراله مو ته لیکل دی کنه پی ای ان زد ډي لکه زما سره دا کم پوینټونه دي هغه د پوینټ ایسټینګ نارتینګ الیویشن او ډیسکرپشن دې ټایپ ته موږ برابر کړی دي ښا نو هغه زموږ سره ټیکسټ فایل دی نو ما کولاو کوم اوس که دا سی اس وی نو بیا سی اس وی سلیکټ کوم نو دا سی اس وی نه ده ما دا اوس ټیکسټ دی نو دا ما سب ټیکسټ می سلیکټ کو ښا
اوپن کا اوس دلته کې پیکر وکړه ها د دې ځکه نظم مو فایل نیم ته سچلو کو دای راوس او سټیټس ورسري کړی میچ از سلیکټډ پوینټ فایل فارمیټ صحیح ده کنه دا چې زمونږه د فایل فارمیټ سره میچینګ کوي سټیټس یې اوکې دی ها کچرته نه کول نو بیا دلته کراس راغلی او دا پوینټ به بیا نه لوډ کیدو خبره باندې پوه شوې کنه دلته سړي کړی دی specify point file format like zoom by kama specify point file format یعنی filtering په ان دا filtering ان مطلب څه دی دلته کې زما سره فایل ټایپ په سبا نه دی ما ځان ته اصلي کړو ما زما دا پوینټ ته کنه په PENZD په کاما ډیلیمیټډ دی یا په سپیس ډیلیمیټډ دی نو زما په کې دغه فایل فارمیټ په کې ګورم ها ګوروته راکوزی کم بکتا چې صوبه کې PENZD نه راغله راځه PENZD دا کاما ډیلیمیټډ دی نو چې کاما ډیلیمیټډ مارا واغست کنه نو لاندې وګوره ها پوینټ نمبر ټیک ته ایسټینګ ټیک ته نارثینګ ټیک ته صحیح ده کنه وګوره ته ټیک 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 نه دی دا بالکل صحیح ده زما په اوس کدا کاما ډیلیمیټډ په ځای باندې دی صحیح PENZD space delimited نو بیا نو که space delimited نو دی سافټویر باغه په خپل باندې ډیټیکټ کړو ها اوس د پدره چې په کاما باندې نو ټول کاما راغستې دلته ها کله دا space delimited ونه دا ټول بیا په خپل باندې اتوماتیک space delimited کې راغلی په خبره باندې پوه شوي نو دا په څه کوس مونږه دا می سلیکټ کو پوینټ دا راغی دا په څه کوم وسو اوکې به کوم ها وس دا پوینټ ما اوکې کو دی بند کم ها ټیک شو نو پوینټونه کم ځای کې ترالو دلته کې بزا په دې ځای کې د ماوس دا سکرال بٹن پر ډبل کلیک کم هم زوم آل بشي یا زد انټر او ا انټر ودی کتو دا دی پوینټونه راغلي دي ها یعنی پوینټونه څه شي دي پوینټونه امپورټ شوی دي اوس په دلته کې مونږ راشو کنه پوینټ ګروپ ته ها زوم کوم چې دا ست پته ولګي چې زما ماوس په کم ځای کې دي پوینټ ګروپ ته براشم پوینټ کارو شو دي دې څه کړی دی یو بلیک پوینټ مارک وته لګول نو لاندې اې دي دا خیمته دا بلیک پوینټ وته لګول نو لاندې پوینټونه شته او د دې ګروپ ته بزوس راشم زبدل ته رائټ کلیک وکم ایډیټ پې کوم دا پوینټ دا وګوره زموږه پوینټونه دي صحیح ده یا زه دلته رائټ کلیک وکم پراپرټی ته لاړ شم دلته کې وګوره کنه ا دې خبره کو زه پوه نه شوم پوینټونه ما امپورټ لو یعنی دا پوینټ کار ختم شو اوس پوینټ ګروپ ته رالم په آل پوینټ می رائټ کلیک کو پراپرټی ته لاړم دا یو ور سټیپ ته خا دا سټیپ وای سټیپ بای سټیپ روان یم په پراپرټی باندې می کلیک وکړو صحیح شو کنه ډېر خبرې دی ګوره باندې کې خا خو بیسیک خبرې به راوندو دا نور بیا خپل باندې زدکی دا انفارمیشن دی یعنی انفارمیشن مونږ له دې راکې چې دا کم پوینټونه چې امپورټ شي دي نو پوینټ ګروپ پراپرټی د دې دا یعنی ډیفالت سټایل یعنی پوینټ سټایل دې څه دی وای سټانډرډ دی څه دی سټانډرډ دی ها ټیک شو کنه دا زموږه پوینټونه دي صحیح ده ها دا پوینټونه وس مونږه څه خبر وکړه چې مونږه پوینټ ګروپ ته رالو کنه د دې پراپرټی ته نو پوینټ سټایل ولا سړي کله بیسیک یعنی دا بیسیک پوینټ دی اوس چې زه په دې باندې کلیک کوم نو دې خو لیکل بنچ مارک او باوند او کېچ او دا برسته روان ده ان شاء الله کې اوس بیسیک ټیک دی دې پوینټونو د لیبل نشته موږ ته پته نه لګي چې دا څه دی څه نه دی دی وایي چې ډیسکرپشن اونلی کله چې اوسه ډیسکرپشن روانم اپلای کوم د دې هر یو پوینټ سره څه ولګیدو ډیسکرپشن ولګیدې زه ته منا الیویشن وسره راکا الیویشن او ډیسکرپشن راکوي زما صرف الیویشن راکې صرف الیویشن لیکي دا هر یو پوینټ نارثینګ اینڈ ایسټینګ دې ته نارثینګ اینڈ ایسټینګ ولیکا دې په منځ کې یو خبر راځي په تیر کلاس کې ما تاسو ته کړو هم ما دا سکیل نه دا به تاسو کله چې پوینټونه امپورټ کوئ دا یا په کار راځي نه ته 30 کا ورکوټ شو 20 کا نورم ورکوټ شو 10 کا نورم ورکوټ شي دا یو پوینټ چې نه هغه خرید کولای شي کنه خجی دلته اوس راشه پراپرټی دا
مونږ لراغه پوینټ نمبر پوینټ نمبر یې راغو راشه پوینټ elevation and description نه لراغه دایم راکو پوینټ and description دایم را وس پدې کې دا خبره واوره چې یاره زمونږ په معیار باندې پورا خبره باندې موجود نه ده یاره مونږ له دې لیبل سټایل پکار دی چې باغی کې صحیح پی ای ان زد डी یعنی پوینټ یې بګي ایسټینګ یې بګي نارثینګ یې بګي الیویشن یې بګي ښا نو دلته راشه کریټ نیو تا کریټ نیو ته چې ترالی نو دلته ګول نوم ورکا ستاسو نوم خوخته لکه سنوم تا ته ریکمندډ دی نو پی ای ان زد डी دا به نوم شي ښا د دې سره چې چلونه شو دی لیاوټ تراشه وستراشه لیاوټ ته په لیاوټ کې دلته کې زوم کې وګوره د یې لیکل ټیکسټ او دلته اول خیال وکړه پوینټ نمبر یې لیکل دی ځکه باندې خیال وکړه صحیح لیکل پوینټ نمبر دا درې ونه دی لرکا دا درې ونه به څنګه لرکېږي دا دې ډیلیټ کا دا ورپسې دې ډیلیټ کا یې کې دا بل دې ډیلیټ کا اوس په دې ځکه نظر واچوي دا اډ چی لیکل اډ کریټ ټیکسټ کمپوننت په دې باندې کلیک وکړه ودی کو به کلیک نو مولل د ورکا وازبا سکوما پی ای ان زد डी پی ای ان زد डी زبا دې سي پوینټ ځانه جوړم دا جنرال خبره شو دې سره ګوره څه چینجز را نه لل خو دې ټیکسټ په ګوره خاص وې په دې ټیکسټ کې دې سړي کله د کانټینټس په دې کانټینټس کې سړي کله لیبل ټیکسټ په لیبل ټیکسټ کلیک وکا نو تا ته به دا 3 ډاټ کولاو شي ها چې کلیک پینې نو بیا به 3 ډاټ په سره نه کولایږي نو سی چل وکا وس په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکا صحیح شو کنه دلته اتوماتیک یو پوینټ دغه شی دغه ته لیکل لیبل ټیکسټ صحیح ده دا لیبل ټیکسټ ریموو کړئ نه بیک سپیس کا صحیح کا ډیر په غور فکر وسو ګوره خانه پوینټ اولنې ته څه پکار دی پوینټ نمبر ته پکار دی خو د دې نه مخ کې ولي کنه دا ځکه دې ښکاری دا بلیک کې ځکه ښکاری په بلیک کې ځکه ښکاری چې زموږ سره دلته کې دا بیک ګراوند نه دی دا بلیک دی نو تر دې دا کلر چې دی کنه دا ولر سي یلو کجې دا به څه مشکلات نه ها نو پوینټ ولا سکا را دنه دا فارمیټ ولا بولډ کجې لګ نور مخکار شي ها نه صحیح شو که صحیح نشو بول شو هدل ته ولا وردنا یو د غرا والا چې دا بالکل موږ صحیح ښکار شي ټیک شو نو دلته کې زموږ سره د دې پراپرټی سره پوینټ نمبر دی خو دې سره مخ کې ورستو سلیکل رانلو نو دلته بولی کې پی نمبر دا په زموږ سره صحیح پی نمبر دا خو اتوماتیک یو فارموله لګیږي د کټ راشه طالب یا ای پکار دی کنه نو پکار دی چې تاسو چلو کې دا د ټول د پاره یو شان دی راوړو کنه بولډ بشي یلو بشي موجه ښکاری ها پوینټ نمبر ورپسې دلته ګولې کا سا ای ولېګا ای کولون کله دا ای کولون ولیکو نو دلته کې راشه ایسټینګ وته امپورټ کا راغی کرانه صحیح ده کنه دا د سکه یلوې کا او بولډ کا او وردنا ولا راواله ټیک شو کټیګ نه شو اوس را انټر کا پی دی ولګو ای دی ولګو د ان نمبر دی څه نمبر دی خانه د ان نو ان بسنګ امپورټ کیږي ان خو ما ولیکو دلته براشه موصبه کم نارت ہے نارت میدن اوس انټر کا د څه نمبر دی اوسو پی ای ان وشو کنه د زد نمبر دی کنه د زد وی الیویشن زد نو زد وته سکا امپورټ کا یعنی پوینټ الیویشن وته سکا امپورټ بیا د زما زمو سره ډی هم دی ډسکرپشن خامونږه چې ډسکرپشن دی نو را ډسکرپشن باندې کلیک وکړه او د سکا په دې باندې غور فکر وکړه ها چې ځان به صحیح پوهه ټیک شو پی ای ان زد डी څه چل مونږ وکړو پی ای ان زد डी کدا ته لږ مشکلات راځي نو سلیکټ کا او دا سکه لیفټ کا چې مسئله دی وزي ها پی ای ان زد डी ټیک شو دا سکه اوکے نه مورتا الډی ور کړل اوس دا په یلو کلر کې راغله ده کنه نو دا د یلو کلر نه لرکو ها
بیا به یا دی بیا ډویزه دا بیا وروسته مونږ لر کولی شو ټیک شو که نه نو دا به څه کما اپلای به کم اوکې به کما دلته اوس ګوره ښه PENZD دا زمونږ هغه کمانډ راغلی دی دا اپلای کا اپلای دی کو که نه دی کو بالکل اپلای شو ښه اوس دا به دې کې لږ موډیفیکیشن کوم دا په پوینټ له پاسه باندې زمونږ دا خبره راله نو زه د سیمه دا به ایډیټ کوم اوس ایډیټ به کوم او په دې ایکس او په وائی بوله اپسیټ ورکم یا بوله صرف په وائی اپس دا ورکم یا بوله په ایکس نه داسې یو ټوی کا دلته به خپله پته ولګي یا ون کا چې ډېر لرې دې نه ځي صحیح ده دلته هم ون دی یا دلته کې دې زیرو وي دلته کې 0.5 کا ٹھیک شو اپلائی کا اوکے کا اپلائی ہے ٹھیک تھا اوس کم تا ته کم لګي نو سی چلو سره وکا دا ولا زیرو کا او دا وائی ولا سکا 1 اپلائی کا اوکے کا هیڅ زم دا پوینټ دی لګوټي وزګار شي خو دې ډیر زیات وران دی نو بیا خامخا سیټ کول خو غواړي کنه ٹھیک تا نو دلته راشه ونی کا اپلای کې دا پورې پکې لیکي چې سم ستاسو معیار پوره شي دا ډیر زیات بره دی اوس پسې چلو کو دې واي باندې بده 0.5 ٹھیک تا را کو شو ده اوکے کا اوس چې تا کم پوینټ ګور دا غي سره به سړي کلی پوینټ نمبر ایسټینګ به لیکلی نارثینګ به لیکلی الیویشن به لیکلی ډیسکرپشن به لیکلی په دې خبره باندې پوښوي اوس په دې کې مزید مخکې کار کول اوب په نیکسټ کلاس کې کوو ځکه چې په دې باندې خو پریکټس هم کول غواړي ما ته هډې زیات ایزی شو الحمدلله دا غي وجدار چې الله پاک مالا په دې باندې پوهه راکړي دا پریکټس الله پاک په دې باندې زیات راکړي دی زموږ به څه کمال نشته تاسو هم د وخت پابندۍ سره خپل کار کوئ د منځ خیال پکې ساتئ او د مشرانو خیال پکې ساتئ د آدابو خیال پکې ساتئ مال اجازه راکړئ د الله په امان